نز فلسفیم خلق نز لیونیم. جی قدرمندو سلامونه مې ومنئ. راغلی یو پېښور ښار ته او پېښور ښار کې دلته گنج ته دلته زموږ ډېر خوږژبی شاعر ژوند کوي. ناڅاپي داسې راغم او ملاقات مې ورسره وشو او عصمت یوسفزی صاحب ژوند کوي. عصمت صاحب پښتو ادب دپاره هم ډېر ځانګړی کار کړی دی او کار کوي او دلته یو اټی لري د موچیتوب کار کوي او دغه تاسو به وګورئ، تاسو ته مخامخ کومه له دې نه به خوند رنګ او خوندورې خبرې هم اورو، خو کله کله خفګان هم وکړم، افسوس وکړم چې دلته دومره نوموړي شاعران ژوند کوي چې د پښتو ادب دپاره کار کړی. باید که دا خلکه په فارم کنټري کې چېرته بهر هېوادونو کې ژوند کولی او د پښتو ادب دپاره یا د هغې د خپل داسې شاعري کولی نو هغې ته به د حکومت ډېره وده ورکولی او ډېر پاملرنه به ورته کولی، ملاتړ به ورسره هم کولی. خو زموږ له بده مرغه دلته موږ نه اکثر له د ښار خلک زموږ د لاس نه وتي دي. نو عصمت یوسفزی صاحب نه به خوند رنګ شعرونه هم اورو. زه به خپل کیمرمین ته وایم چې دا موبایل کیمره لږه دې خوا کي او چې عصمت صاحب سره لږ خبرې هم وکړو. عصمت صاحب سلامونه. تاسو به اول بلک دغه ځکه چې میک را سره هم نشته، دا راته ووایئ چې دغه کار تاسو څومره وخت نه کوئ؟ یاره دا کار خو دي اول به تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو دلته کې راغلی او ما سره ملاقات تاسو او ما نه مرکه کوئ. نو زه خو د دې قابل ځان نه ګڼم خو ستاسو ډېره شکریه. زه به راځم او په معیاري ریکارډینګ به درته کوم، په اعلی کوالټۍ کې به درته ریکارډینګ کوم. دا اوس داسې دغه مجازي نړۍ ملګرو لپاره کوم مسافر خلک ملګري دي د هغې لپاره به دغه لکه شانتي ویډیو وکړم او انشاءالله بیا به صحیح راځم او صحیح ویډیو به هم کوو او د تاسو سره به ډېرې ګټورې خبرې هم کوو. تاسو په دا وخت ستاسو شعرونه یاد کړي نو دغه ملګرو ته ووایئ نو خوشحاله به اوسئ. انشاءالله وایي نو وګورم ورته زه به ورته شعرونه د کیمره لږ نږدې کړه ورته. دا د مسافرو نو په مسافرو خو ما په یوټیوب باندې لیکلی وم، هغې کې مسافرو دغه راغلی دی. خیر د مسافرو شعرونه به هم واورو او نور راته داسې هم ووایي. نور خو داسې دي که نه چې که چېرې زه د کافی نه ووایم هغه نو ښه به دي. بس که په یاد درته یاد وي بیا به راځم او صحیح به راته بیا وایي، خو اوس هسې ښه راته وکوي. نو اوس خو دا دی چې مذاکره شانله شعر دی وی عصمت د بې وفا اشنا د لاسه، زه عصمت د بې وفا اشنا د لاسه گنج ته رالم. دا پېښور گنج دی، گنج ته رالم په گنج کې دوکاندار او بل دی وي زما کوم لوی ویښتو زما یاد شي، زما کوم لوی ویښتو زما یاد شي. دا خو اوس گنج علاقه کې زه گنج یم. نو گنج خو موږ په پښتو معنی کې ورته خزانه وایو. خزانه کې ژوند کوي، گنج خو دومره دغه هم نه دی. گنج خو ډېر صحیح ده، بلکل گنج دوه معنی دي که نه. یو گنج هغه گنج دی هغه خزانه دي، یو گنج چې کوم دی نو گنجي زموږ گنجي وایي او بل یو مشر راته ویلي وو چې دا گنج په پخوا زمانه کې د انګرېزانو زمانه کې دلته یو سړي اوسېده، دا ټوله علاقه د هغه چا گنجي وو، هغې ورته گنجي. نو دا خو موږ اکثر له قول کوو چې چا ویښته پرېوځي نو هغه مالداره کېږي. تاسو پکې څنګه مالداره شوي نه؟ زه د دلته کې یو دوکاندار الله تعالی دې هغه وبخښي په پیله ځل باندې دلته ما کار کولو او هغه راغی په دې سره یو ډس راکړي لکه سترګې پرې ټاکۍ لګېدلې مالداره مالداره کېږي. کوم دې موږ خو نه لا کوم دې کې موږ په ګډو مالداره